سلامونه دوستانو، لکه څنګه چې تاسو به خبر شوي یاستئ د رسنیو له لارې چې اسلامي امارت د روسیې لخوا په رسمیت وپېژندل سو. بعضې دوستان دې ته ډېر په مثبت نظر ګوري او په ښه نظر ورته ګوري او ډېر ورته خوشحاله دي، او بعضې هم دغه عمل دا ردوي او دا تقبیح کوي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ شمالي ټلواله او د تیر فراریان د عمل تقبیح کوي او دا غندلی دي. خو موږ ته به میانه یا هغه وسطي لاره نیسو، نه باید دومره خوشحاله سو چې د روسیې دا رسمیت دا موږ ته هر څه راکوي او موږ افغانستان به پیشرفت وکړي، دا به وکړي هغه به وکړي، نه، او موږ به د ډېر څه خاوندان سو. نه خیر، دا چې اسلامي امارت په عنوان د یو نظام په رسمیت پیژندل شوی دی، دا د اسلامي امارت هغه خپل حق و، ځکه دوی ټول هغه اصول او ټول هغه شرایط پوره کړي وه په عنوان د یو نظام چې باید په رسمیت پیژندل شوی وای، نو هغه ټول اصول او هغه شرایط دوی پوره کړي وه. دا چې نړیوال تر اوسه ولې دوی په رسمیت نه پیژندل یا نه دي پیژندلي، دا د اسلامي امارت او د افغانستان په حق یو ظلم دی، ځکه د رسمیت پیژندنې ځان ته اصول دي او هغه اصول او هغه شرایط دوی پوره کړي وه، ځان ته شرایط لري. بله خبره دا ده چې افغانستان په رسمیت پیژندلو یا نه پیژندلو سره نه جوړېږي، پیشرفت نه کوي. دا په یاد ولرئ. په نړۍ کې ډېر 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 هېوادونه دي چې هغې په رسمیت پیژندل شوي دي د ټولې نړۍ لخوا، خو تر ټولو پس رفته ترینه او په بد حالت کې دي، په بد اقتصادي او مالی او نور اجتماعي او ټولنیز حالت کې دي. که چیرې افغانان غواړي افغانستان پیشرفت وکړي او پرمختګ وکړي، هغه د دوی خپله ملي اراده ده، هغه د هر افغان فکر دی، هغه د هر افغان وفاداری ده، هغه د هر افغان تکل دی، هغه د هر افغان هغه ملي اراده ده چې د خپل وطن په مقابل کې ولري. هغه نه اسلامي امارت کولی شي، نه بل نظام کولی شي، نه بل نظام کولی شي. دغه کم نظامونه، دا کم ممالک چې تاسو وینئ چې دوی پرمختګ کړی دي او دوی په ښه حالت کې دي، دا د دې ملتونو هغه نیکه اراده ده نسبت خپل هیواد ته، نسبت خپل د هیواد و راتلونکي ته. هغه دغه ده چې دوی خپله مټې راونغاړي او خپل هیواد پر پښو ودروي.